غواښې او وینګور دوستانو دا د اوس وخت خبره ده د انډیا او پاکستان په منځ کې جنگ شروع دا دواړه ملکونه د یو بل نه په کنډتار باندې جدا شوي او روزانه به د دې په منځ کې درزغو بلو هم په دغه کلي کې د سلطان په نوم یو هلک خپلې بیګم او خپلې مور سره اوسېدو د سلطان ښځه د انډیا نه راغلې وه نو د دې وجې به د هغې روزانه د سلطان مور سره جګړې یو ورځ د سلطان مور هغه ته وای اره سلطان ځواني مرګ شي تا ځان نه څه ډله جوړ کړی او په کور کې راته ناست یې لاړ شه ژر ته کار روزګار وکړه یو دې راپسې د هندوستان نه دا غم راوستی دی هغه هم ستا په شان ټکټ ته ختي او ټک کار نه کوي اخر د دې کور کارونه به څه کوي تا دا راوسته د څه دپاره ارے اما جان ستا خبره ټیک ده زه ځان له پریشانه کړې ما روزانه ستا او د هغې غویمې نه ختمیږي نو آخر زه چرته لاړ شم اره سلطانه نو ته خو تې ځان له یریږي ته ورته نصیحت وکړه چې دا کار روزګار کوي ارے اما جان ستا خبره ټیک ده زه خو یم چې زر تر زره مې د دې غم نه خلاص کا ځکه چې دا خو زما یو خبره هم نه مني اره سلطانه دا به پوهه کې که د نن نه بعد د کور کارونه نه کول نو زه به تا له دویم واده وکم ارے اما جان دا څه وی دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه په دې خوشحالۍ کې چې تر اوسه پورې چا ویډیو کتلې ده نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ د داسې خوندورو ویډیوګانو دپاره دا ټولې خبرې د سلطان ښځه واوري او هغه د سلطان مور پسې راشي ای بوډۍ تا بیا ما پسې خبرې شروع کړي ته ما یو پیرنۍ پویه کړې چې ما کې به کار نه ساتي اره سلطانه ښه ده چې ته کورې د خپلې ښځې ژبې ته دې وکتل که نه څونه غټه ژبې ده د مشرانو خو پکې د سره لحاظ نشته ارې بیګم خوله بنده که ته دا ګورې نه چې زه د مور سره ناست یم او ته زما په مخ کې د هغوی بېعزتي کې اره سلطانه اوس به دې سره د دې موره د دې کور نه بار کم خوله بنده که او زه لاړم ټي وي ګورم که ما پسې یو قسم راغلی و نو ښه به درلني د دې کور کې به روزانه دغه جنګ جګړې وې د سلطان ښځه د هندوستان نه راغلې وه نو د دې وجې د سلطان د مور هغه نه وه خوښه بل طرف ته په دغې کلي کې د سلطان رور ګجر بم اوسېدو هغه به د خپلې ښځې سره بیل کور کې اوسېدو یو ورځ د هغه ښځه هغه ته وای ارې ګجره مور پسې به دې تلې وې او پیسې به دې تېروړې وې کور کې راته ناستې کار روزګار نه کوې زر لاړ شي او پیسې تېروړه چې موږ پې ځان له کباب راوړو ارې بیګم ستا خبره ټیک ده زه به لاړ شم او د اما جان تپوس به وکم او پیسې به م ترې راوړم ارې ګجره ما ته پته ده چې دې تپوسونو له نه ځې دا ستا بانې دي زر لاړ شه او پیسې تېروړه ډېرې کیسې راته مه کوه وا بیګم ته دا خبرې کوي خوله بنده که غوره آینده چې دا خبرې ونه کړي بیا د دې خبرې نه بعد ګجر سیده د سلطان د کره راشي او خپلې مور ته وایي ارې اما جان ته څنګه یې ما وې چې ستا تپوس له راشم بیګم رالیږلې مه چې د مور تپوس وکړه ارې ګجره ډېرې خبرې مه کوه ما ته پته ده چې ته د څه دپاره راغلی چېرته د دې نه مخکې دې زما تپوس کړی دی او که نه خو چې کله دې د مړ پلار پنشن راشي نو هغې پسې راشي تا له شرم نه درځي ارې اما جان نو ولې دې کې در سره زمونږ حق نه کېږي څه مونږ خو هم د ستا بچي یو مونږ له به یې نه راکې نو چا له به یې ورکې دا مونږ چې ستا دونه خیال ساتو ارې سلطانه نو د دې وجې خو مې در باندې ړخه پشي که نه چې تاسو خو مې بچي یې خو تاسو بې غیرتونه خو دومره نه کېږي چې خپلو ښځو ته ووایه چې ما له د منګي نه یو ګیلاس اوبه راکړي بل طرف ته په دغې کلي کې د خان په نوم یو هلک اوسېږي د کم چې یو د کریانې دکان وي خان ډېر زیات ایمانداره وي او د ټول کلي والا د هغه نه خریداري کوي یو ورځ د سلطان مور د هغه نه د سودا اخیستلو دپاره راشي ارې خانه بچیه ماله لږه د کور سودا راکړه د پخلي څه نشته دی ارې اما جان اوس واله اوس به درته سودا درکم خو دا راته ووایه چې سلطان او ګجر څه شو چې ته دکان ته رالې ارې بچیه څه به درته ووایم هغې خو ټوله ورځ په کور کې ناستې او هېڅ کار روزګار نه کوي او چې کله زما پنشن راشي نو راشي او ما نه ټولې پیسې واخلي اما جان یو خبره درته وکم که خفه کېږې پې نه ارې ولې نه خانه
بچی وایا راته ته خو زما د بچو په شانتې کاش چې زما یو زویم ستا په شانتې و نو زما بیا دا دومره تکلیف کولو ته څه حاجت و. ارے اما جان دا خبره نشته دی زم ستا زوی یما چې څه کاري نو ته ماته وایه زه به دله کور ته دروړم. او بله اما جان دا خبره ده چې تا دی ته خوند ورکړی دی که دی ته تا دا خوند نه ورکړی نو دی به اوس خپل کار روزګار کولی او تاله به م پیسې درکولې. ارې خانه بچیه بس زه څه وکړمه هغه انګوریانې مې د هغوی د پاسه دي ټک کار نه کوي هغه یو خو رانه بیله ده او هغه یو راسره په کور کې ده نو کم زما کار کوي. ارے اما جان چې دا خبره ده نو زه درته یو طریقه ښیمه په دې طریقه باندې به دی ستا هره خبره مني. د دې خبرې نه بعد خان د سلطان مور ته یوه آیډیا ورکي د دې نه بعد هغه کور ته راشي په دې کې ورځې تېرېدلې سلطان او ګجر به هیڅ کار روزګار نه کولو. کله چې میاشت تېره شوه او د مورې پنشن راغلی نو دواړه ورپسې راغلل. ارې اما جان ما وی چې ماته لږې پیسې راکړي زما د کور کرایي ده چې هغه ورکم. او اما جان ماته هم پیسې راکړه چې د کور دپاره یو کولر راوړم ځکه چې زمونږ بغیر د پکې نه ګزاره نه کیږي. ارې سلطان او ګجره د څه شي پیسې یادوئ د څه پیسې تاسو له درکم. ارې اما جان اوس وی چې د څه پیسې ولې د ابا جان پنشن چې راغلی دی مونږ له د هغې نه پیسې راکړه چې مونږ پې د خپل کارونه وکړو. واه جیبه اوس به لکه زه تاسو ته پیسې درکوم یو کس ته هم پیسې نه ورکوم تر څو پورې چې زما انګیندو زما خدمت نی کړی او تاسو کارونو له نه تللی نو یو روپۍ هم نشته دی. دا خبره اورېدو سره دواړو سره غم شي او د دې نه بعد لاړ شي خپلو بیګمو ته دا خبره وکړي. ارې ګجره نو اوس به څه کېږي که مونږ د هغې خدمت نه کوو نو مونږ ته خو به یو روپۍ هم نه میلاویږي. ارې بیګم بس دا خبره خو ده زه خو یم دلته نه به لاړ شو خیر دی ته د اما جان خدمت کوو نو مونږ ته به پیسې راکوي. دا خبره سلطان هم خپلې بیګم ته وکړي. د دې نه بعد سلطان او د ګجر ښځه د کور کارونه شروع کړي او د دې نه بعد د هغوی د مور هره خبره مني. په دغه طریقه باندې د خان آیډیا کار وکړي او د دې نه بعد ګجر او سلطان هم خپل کار لځي. بس دوستانو دا ویډیو دې ځای پورې دوستانو تاسو ته د خواښې او انګور اپیسوډ نمبر 1 څنګه ولګېدو که ستاسو دا اپیسوډ خوښ شوي نو مونږ ته په کمنټ سیکشن کې پارت 2 لیکئ مونږ به د دې پارت 2 ډېر زر راولو. باقي د ویډیو کتلو یو جهان مننه د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله پامان.